نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. سورة انعام آیات نمبر 45. دا یو خاص نسخه ده پر آیات کریمه کې چې کوم انسانان مظلومان دي اور هغه باندې دنیا کې ظلم زیاته رشتہ دارانو طرف نه خپلانو طرف نه یا نور ظالمانان د لاس نه هغه باندې ظلم زیاته کیږي او هغه بے وسوي د هغه طاقت او قوت نوي چې هغه خپل بدله واخلي نو هغه لپاره قرآن پاک دا نسخه ده چې دا ترتیب سره دا لولي ان شاء الله العزیز هغه ظالمانان الله تعالی به ختمي او دغه مظلوم به الله تعالی بدله اخلي. آیات کریمه دا 15 نمبر آیات ته سورۃ انعام. آیات دار فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. دلی آیات مانا زبردست مانا دا فقطع کٹشلی دابر زیلی القوم الذين ده قوم ظلمو چې ظالمانان دي د ظالم قوم زیلی دا کټشلی یعنی انسان مخبل ذهن کې دا راولي چې د هغه ظالم بیخ بنیاد اوته والحمد لله رب العالمین. ټول تعریفونه الله تعالی لري چې رب د مخلوقات دی. نو دا آیات کریمه یقین سره دی ولولي هغه ظالم نه الله تعالی د بدله اخلي او د دنیا کې به بدله اخلي کدي دنیا کې نه نو هي کې بس حکمتي سراج به دی به باغې منه نو امیدي دا بني اختیاري. بعض وخت کې ظالم له رب العالمین فورا سزا ور کوي اور بعض وخت کې سه حکمت دی وجنه هي کې ډیل وی لیکن خلاصي کې نه خامخا دا سزا دا ورته ملاويږي. نو د دعا طریقې کار دا دی چې دا به درې ورځې پله بس ولولي او یوی زله بوي یوی زله درې ورځې پله بزي لکه نن 21 زله وي یوی زله سبا بیا وي او بل ځای بیا وي. نو دا نهایت یقین سره او احتضار سره او خشوع خضوع سره دا بدی لولي نو رب العالمین به دا مسله حل کوي. درې ورځې او یوی زله دغه دعا بلولي فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمین. او د سره سره دا دعا هم هغه وخت کې ویل پکار دی چې کله یو ظالم هغه وفات شي نو انا لله و انا الیه راجعون چې عام طور سره مونږ ویو نو هغه دعا بنوللی بلکې دا دعا چې یو ظالم انسان وفات شو او د هغه د شر نه انسانان بچ پاتې شول محفوظ خلاص شول نو دا دعا په هغه موقع کې هم لولي. نو دا یو دعا شله. او دویمه دعا د الله تعالی یو کم سل نمونه دي الله تعالی فرمایي چې زما نمونه سره مال بلای نو پای کې یو نوم دا دی چې هغه جلالی نوم دی ډیر سخت نوم جلالی یعنی جلال نه هغه ډک دی نو هغه نوم کم دی منتقمو او د هغه طریقې کار دا دی چې یا منتقمو ای بدلا اغستون کیا اشاره دی طرف ته چې زه مظلوم ما او زه خپل بدل نشم غستې یا لزتا د خپل ځان حواله کوم او ته زما بدل واخلې. نو دا دعا بلولي یا منتقمو یا منتقمو دا دعا دا به کثرت سره وي. د دې طریقه دا ده چې دا به 3 جمعې وي نو 3 جمعې تقریبا دا یوې شرجې جوړیږي یوې جمعې کې ورځې وي نو 3 جمعې یوې شرجې او دا به سوځلوي به کثرت یعنی ډیروالی یعنی سا ټیم کې ماجګر کې ماخام کې د شپې او د ورځې د مخ کې ورستو ناس ته په ولاړې مختلف حالتونو کې دا دی وی یا منتقمو ای بدلا اغستون کیا. نو دا دو دعاګانې د مظلوم لپاره چې هغه بدل نشي اغسته دا دعاګانې به یقین سره وي. او درېمه دعا لکه ګرانه ده حدیثو کې راغله نو هغه ویل شي اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم. یا الله د دې ظالم په مقابله کې یا الله زتا پېښ کوما زما اس طاقت او قوت نشته دی او د دې شر نه د دې ظالم د شر نه ز پناه غواړم. نو دا دعا هم یعنی داغ زلا لکه 101 زلا یا 51 زلا یا د دې نه زیات خو چې تاغ زلا د سمره لستلی شي نو دا مفید د بهر حال د 3 نسخې شلی او دا هر هغه انسان لپاره چې هغه یقینا ګره مظلوم وي. دا څنګه چې بعض انسانان داسې دي چې هغه خپل نقصان وي او الله ته معلوم ده چې دی مظلوم دی که د دوم څه قصور شته دی. نو که یو انسان داسې وي چې هغه په خپل هغې کې یعنی مبتلا وي په خپل هغه هم یعنی ظالم وي او یا هغه ته د هغه د عمل څخه نتیجه ملاویږي نو بیا دا دعا نه لري د الټا نقصان به ورکړي
خو چې دی پوهېږي الله پې خبر دی چې یقینا د سره ظلم شی دی، زیاتی شی دی، مالی لحاظ سره، جاني لحاظ سره، ځمکې لحاظ سره، هر لحاظ سره. نو پس ته به دا دعا دی لولي چې دی یقینا مظلوم دی او د سره ظلم زیاتی شی دی. نو په هغه موقع کې دا دعا دی لوستی شي. الله تعالی دې موږ تمام مسلمانانو لپاره د لوستلو او د عمل